سټینډر پبلیک های سکول دا مړی د تیرو 28 کالو نه یو ځانګړی تاریخ لري. نور تفصیل ګورو د آصف نواز سالارزی په دې ډاکومنټري کې. دا کال 1993 چې د کاڼا په خاوره صرف یو پرایویټ سکول وجود لره. نو محمد علي د چا تعلق چې د دا مړی خاورې سره دی، هغه دا سوچ درلوده چې د کاڼا په خاوره د تعلیم رڼا په تیزۍ خوره شي. خو بل طرف ته د کاڼا خلکو انګریزي تعلیم ته په بدو سترګو کتل او دا سوچ یې درلوده چې زموږ ماشومان به د انګریزانو په لاره روان شي. نو محمد علي دغه مسلو ته ملا په کلک پیوند وتړله او په کال 1993 کې د دا مړی په خاوره د سټینډر پبلیک های سکول بنیاد کېښودو. بنیاد ایښودو سره یو طرف ته که دغه ادارې ته د بلډینګ مسله وه، نو بل طرف ته د کاڼا په خاوره تعلیم ډیر کم و. نو دغه ادارې له استادان پوره کول هم مشکل و. هم په دغه سلسله کې فضل وهاب د استاز په څوکۍ او محمد علي د پرنسپل په څوکۍ وټاکلی شو. د ادارې پرانستې په وخت 22 ماشومانو خپل د زده کړو سفر د دغه ادارې نه پوخت وګرځو. دغه ادارې نه په لاول کال ماشومانو صرف دویم جماعته پورې زده کړې کولی شوې. په دویم کال د ماشومانو تعداد 33 او په دریم کال 55 شو. کال په کال د ماشومانو زیاتېدو سلسله جاري وه. یو طرف ته که اداره د نورو مسلو سره بوخت وه، نو بل طرف ته د ادارې وردي پینټ شټ و. نو ملیانو صاحبانو دغه تنقید کو چې دا وردي د انګریزانو دا ماشومان دي د پینټ شټ په ځای جامو کې سکول ته درځي. هم په دغه سلسله کې په کال 1995 کې پرنسپل محمد علي د ادارې وردي پینټ شټ په ځای جامې کړې او ادارې ماشومانو ته د تعلیمي سفر سره سره نورې سرګرمیانو موقع ورکول هم شروع کړې. هم په دغه سلسله کې په کال 1995 کې ماشومانو په لاول ځل د کالام ټور د ادارې په مرستې سره ولګاو. د کالام ټور نه وروسته د ماشومانو او استادانو صاحبانو امیدونه لوړ او قوي شو او د شانګلې د دنګو غرونو سیلونه یې د ادارې په مرستې سره شروع کړل. او په کال 2000 کې ادارې د ضلعې په ساته نعت، تلاوت او ملي نغمه کې بریا خپل په نوم کړه. په کال 2002 کې په لاول ځل د سټینډر پبلیک های سکول دا مړی نه د 10م جماعت فارغ شو چې تعداد یې 6 ماشومانو او د سکول پوره تعداد 300 ته رسیدلی و. یو طرف ته که د سکول ماشومانو تعداد 300 نو بل طرف ته 100 ماشومانو زده کړې بې روپو کولې. اداره د ترقۍ په زغل روانه وه. د علاقې خلک ترې ډیر مطمئن شوي او ډیر ورته خوشحاله هم وو. یو طرف ته که اداره د ترقۍ په لاره سمه وه، نو بل طرف ته د ماشومانو زیاتېدو په وجه ادارې ته د بلډینګ مسله وه. وخت په وخت دغه ادارې د نویو بلډینګونو سیر کوو. هم په دغه سلسله کې د بلډینګ نشوالي په وجه اداره په یو داسې بلډینګ کې راګیر شوه چې یو واشروم پکې هم وجود نه لره. یو طرف ته که د واشروم نشوالی و، نو بل طرف ته دیوالونو کې د بلاکونو په ځای تختې لګېدلې وې او په باران کې خو به یې څه داسې حال و چې بهر به باران کم او کلاسونو کې به زیات ورېده. خو بل طرف ته پرنسپل محمد علي خپلې حوصلې لوړې ساتلې او ماشومان یې په دې اعتماد کې اغوستي وو چې د لارو رکاوټونو ته به خپل ساه نه ماتو، بلکې قافله به تر منزله رسوو. هم په دغه سلسله کې ادارې په 2013 کې داسې بلډینګ ته سفر وکړ چې وجود نه هم روغه او واشروم پکې هم وجود لره. او د 2014 د ولیبال په مقابله کې ادارې د ضلعې فاینل خپل په نوم کړه. دا یوازې د ادارې دپاره خوشحالۍ نه، بلکې د ټولې علاقې دپاره د اعزاز خبره وه. او په 2021 کې سټینډر پبلیک های سکول ته د کالج حیثیت ورکړی شو. خو زیاتو هغه هلکانو د کالج رخ وکړ چې د کمو نمبرو په وجه نورو ځایونو کې د داخلې نه متاثره شول. نو په دغه سلسله کې پرنسپل محمد علي دا سوچ درلوده چې علاقې له به ریزلټ هم ورکول غواړي. کالج ته خو هغه ماشومانو رخ وکړ کوم چې کمزوري دي، نو په دې وجه یې د داخلو سلسلې بندې کړې. او د 2022 د کرکټ په مقابلو کې اداره د ډي زون سینی فاینل کې ناکامه شوه او د ولیبال په مقابله کې د ضلعې په فاینل کې ماتې وخوړ.
او د ادارې اوسنی تعداد تر 500 پورې رسیدلی دی چې پکې 163 ماشومان زده کړې بې روپو کوي او د 1993 نه تر 2022 پورې زرو هلکانو لسمه پورې خپل تعلیمي سفر د دې ادارې نه پوره کړی. د شانګلې د نورو ادارو په حیث دا اداره په شانګله کې یو ځانګړی تاریخ لري. یو طرف ته که 1993 نه تر 2022 پورې د ادارې پرنسپل صرف محمد علي پاتې شوی، نو بل طرف ته په 1993 کې دا اداره د کو ایجوکیشن په سوچ پرانستی شوې وه. په لویو ښارونو کې خو هلکان او جینکۍ تعلیم یو ځای حاصلوي، خو د شانګلې په دنګو غرونو کې دا یو ځانګړی سکول دی چې جینکۍ او هلکان پکې خپل د زده کړو سفر یو ځای مخې ته بوځي. دا د سټینډرډ پبلک های سکول د موړی سلک شانتي معلومات د شانګلې د نورو ښه ځوانانو، شاعرانو، سیاستدانانو او تعلیمي ادارو د تاریخ دپاره د یوټیوب د لارې آصف نواز سالارزی او فیسبوک د لارې سالارزی ټي وي ته ویزیټ وکړئ. ستاسو کشر د سالارزی ټي وي چیرمن آصف نواز سالارزی.